چې سبا شو نو مشران امامان او د قوم مشران راټول شول او دا منصوبه جوړه کړه چې عیسی به څنګه وجني. بیا هغه وتړو او روان یې کړ او رومي گورنر پیلاطس ته حواله کړ. کله چې یهودا مخبر ته پته ولګېده چې په عیسی باندې جرم ثابت شوی دی نو هغه خپېمانه شو او هغه د سپینو زرو 10 سکې مشرانو امامانو او قومي مشرانو ته واپس کړې. هغه وویل ما ګناه کړې ده چې یو بې ګناه سړي ته د مرګ سزا میلاو شوې ده. خو هغې وویل چې زمونږ پې څه، ته پوه شه او ستا کار پوه شه. نو هغه بیا د سپینو زرو سکې د خدای په کور کې په ځمکه وغورځولې او د هغې نه روان شو او خپل ځان یې پانسي که. مشرانو امامانو د سپینو زرو سکې راوچتې کړې او ویې ویل چې دا سکې د خدای د کور په خزانه کې اچول روا نه دي ځکه چې دا د قتل قیمت دی. نو سلا یې وکړه او د کولال ځمکه یې پې واخیسته چې د مسافرو قبرستان پې جوړ کړي. تر نن ورځې پورې هغه ځمکه د خون په پټي یادېږي. دغه شان د یرمیا نبی پیشګویي ترسره شوه چې هغې 10 د سپینو زرو سکې واغېشتې چې هغه په بني اسرائیلو کې د سر قیمتو او هغه د سپینو زرو سکې د کولال په ځمکه ورکړې لکه چې مالک ما ته حکم را کړی دی. بیا عیسی گورنر له راوستو او چې هغه هلته ودرېده نو گورنر ته تپوس وکړو چې ولې ته د یهودیانو بادشاه یې څه؟ عیسی وفرمایل چې دا ستا وینا ده او کوم الزام چې په هغه باندې مشرانو امامانو او ولسي مشرانو لګولی و د هغې هېڅ جواب ورنه که. بیا پیلاطس ورته وویل چې ولې ته دا ټولې ګواهۍ چې ستا په خلاف کیږي نه اورې څه؟ خو هغه په جواب کې د یو ټکي نه هم انکار ونه که او گورنر په دې ډېر حیران شو. د اختر په ورځ د گورنر دا دستورو چې د خلکو په خوښه به یو قیدي ازادولو. په دغه وخت کې برابا نومي یو بدنام سړی په قید کې و. کله چې خلک راغونډ شول نو پیلاطس ورته وویل چې ستاسو په خوښه زه څوک آزاد کم، برابا یا عیسی چې ورته مسیح ویلی شي؟ ځکه چې هغه ته پته وه چې هغې عیسی د حسد په وجه دته حواله کړی و. پیلاطس لا په تخت ناست و چې د خپلې ښځې له طرفه ورته پیغام راغلو چې دې بې ګناه سړي ته ګورې هېڅ ونه وی ځکه چې بېګا په ما په دې وجه په خوب کې ډېر مصیبت تیر شو. تر دې وخته مشرانو امامانو او نورو مشرانو خلک دې ته لمسولي چې د برابا ازادي وغواړي او د عیسی قتل. کله چې گورنر دوباره ته تپوس وکړو چې په دواړو کې څوک ازادول غواړئ، هغې چغې کړې برابا. پیلاطس ورته وویل چې بیا د عیسی سره څه وکړم، څوک چې د مسیح په نوم یادېږي. ټولو په یو اواز په چغو وویل چې دې په سولۍ راځوړن کوي. پیلاطس وویل چې ولې په څه ګناه؟ خو هغې نورې هم چغې کړې چې په سولۍ کا. پیلاطس پوه شو چې زه هیڅ نشم کولی او فساد جوړیږي. نو هغه اوبه راواخیستې، د ټولو خلکو په وړاندې یې خپل لاسونه ووینځل او ویې ویل چې زما لاسونه دې د دې سړي د خون نه پاک وي، د ده د خون ذمواري دې ستاسو په غاړه وي. ټولو خلکو په یو اواز چغې کړې چې د ده خون دې زمونږ او زمونږ د اولاد په غاړه وي. نو هغه بیا برابا آزاد که او عیسی یې په کوړو ووهلو او په سولی کولو یې ورکړ. بیا د گورنر سپایانو عیسی کیلې ته بوتلو او ټوله پوجي دسته یې ترې راچاپېره کړه. جامې یې ترې وویستې او سره شان چوغۍ پې واچوله. د ازغو تاج یې جوړ کړ او ورته یې په سر کړ او یو بنت یې په ښي لاس کې ورکړ. بیا د هغه په مخ کې په زنګونونو شول او ټوکې ورپورې کولې چې ای د یهودیانو بادشاه سلامت. هغې په هغه وتوکل او بنت یې ترې واخیسته او په سر یې پې ووهلو او چې ټوکې یې بس کړې نو چوغۍ ته یې وویسته او خپلې جامې یې ور واغوستې. بیا یې هغه بهر په سولی کولو له بوتلو. کله چې دوی په لاره روانو نو شمعون نومې کریني سړی په نظر شو
او هغه په زور په بیګار راونیولو چې د عیسی سولی یوسي او بیا ګلګتن مې ځای ته ورغلل چې مطلب یې د کوپړو ځای دی. هلته عیسی ته د تریخ سیس سره ګډ کړي مې د څکلو دپاره ورکړل، خو د څکلو نه وروسته یې ونه څکل. او چې کله دې په سولی وخېجولو نو د هغه په جامو یې پچه واچوله او په خپلو کې تقسیم کړې. نو بیا یې هلته څوکیدارۍ ته کېناستل. د هغه د سر د پاسه یې یوه تخته چې جرم پې لیکلی شوی و ټک وخله چې دا د یهودیانو بادشاه عیسی دی.